بیا څه وایي چې دا کم صورت دی چې دا زه درته وایم چې د هر مرض دوا ده، یو د مرګ نه ده دوا. رسول الله وایي دا الحمدلله ده. ترتیب هم زه درښیم دوستان چې درود شریف ووایه، اللهم صل اللهم بارک، دا خو نو در چا زده دي. 11 واره الحمدلله شریف ووایه او 15 واره قل ولا شریف ووایه، بیا درود ووایه. دا د دنیا د ټولو مرضو دوا ده، د ټولو مرضو دا دوا ده. لیکن ایرانیان نن خلق د الحمدلله بندي په لمانځه کې او په جمعه کې خو الحمدلله راځي، وایي جمعه لمونځ ونه کوي کورنا را روانه ده. ای دوستانو لمونځ ډېر کوئ. افغانان د کورنا څخه نه بیریږي، په افغانانو کې هر وخت کورنا ده. کورنا خو به یو سړی وژني، په موږ کې داسې چمونه شته چې زر قسم وژني د یوې پله. الله دې زموږ دا نورې کورناوې ده پکې، دا دونه کورنا نه ده. دا الله پر چا مسلط کوي؟ دا پر هغو خلکو الله مسلط کوي چې هغه د خدایه لرې وي او د خدایه نه بیریږي. ستاسو به په یاد وي د ټولې دنیا کفارو دونې ظلم نه دی کړی د مسلمانانو سره لکه چینایان. الله په دا پتخ تک په اسلامي هیوادو کې دومره کوني هیواد نشته لکه ایران، نو ځکه الله در مخه پاخته کړي. حمد یې خدای له پاخته کړي. رب دې ځینې باسي نه. بل څوک به زموږ خرابي غواړي په هغو دې ملا کورناګانې کې. مطلب مې دا دی، دوا مې در وښوله. دوا یې څه شي ده؟ درود شریف وایاست، 11 واره الحمدلله وایاست، 15 واره قل ولا وایاست، دا بیا درود شریف وایاست. دا د هر مرض دوا ده. دا شیان هم د نر زده دي، هم د ښځې چې لمونځ کوي د هغې زده دي. پیغمبر علیه السلام وایي الحمدلله دوا د هر مرض ده، یو د مرګ نه ده دوا. د مرګ دوا نشته. ای پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته وایي وای د هر چا دپاره څو مرضونه دي، څو مرګونه دي. که دا یو خطا کې دا بل یې وي، که دا بل خطا کې دا بل یې وي، که دا بل خطا د ګردو څه چې خطا سي سپینږیرتوب یې وي، بره به د سپینږیرتوب د لاسه مړ شي. نو مرګ خو حتمي دی، خو الله دې مو په دې مرګ نه وژني چې په دنیا کې هم شرمنده یو، په آخرت کې هم شرمنده یو. دعا وکړئ الله دې مو د مسلمان په لاس نه وژني. هغه څوک چې دعوه د اسلام کوي د هغه په لاس دې رب نه وژني. ما درته ویل چې ایرانیان څنګه اعلان کوي؟ هغه وایي چې نن به د جمعې لمونځ نه کوو ځکه دا کورنا را روانه ده، د دې وایي چې په کورنا کې ونه خېږو. او موږ ته به څه کوو؟ رسول الله به څه کول؟ هغه به قنوت نازله شروع کوي په دې وخت کې، ډېر به لمونځونه شروع کوله، عبادات به شروع کوله. عبادات شروع کړي دوستان. په عبادت باندې د خدای غضب جي، دا مریضي د خدای غضب دی. دا په عبادت ورکیږي، دا نه په ډاکټر ورکیږي. پر بني اسرائیلو چې الله عذاب نازل کړي، آیات کې راځي چې من السما. د من السما قید ولې ورسره ویل شوی دی؟ وایي په دې معنا چې د دې دوا نشته، دا هم داسې مرض دی. نو مطلب مې دا و د دغه مریضۍ دوا مې در ښووه. ما ډېر شیان د ځان سره متصور کړي وو، نو څه کوې؟ او دا مې در ښووه چې د دنیا د اسلامي هېوادو خبیث مو وپېژندئ. ومو پېژندئ خبیث ایران. په ایران کې بل خباثت هم دا دی، په ټول ایران کې د مؤمنانو د اهل سنت والجماعتو په مساجدو کې اذان په زوره په سپیکر کې څوک نشي کوی.
یو په جرمني کې یو په ایران کې دا خبیث دی که نه دی دا څنګه مسلمان ځان بولي دا بس چې په نامه یو مسلمان دی چا سه چا پوښتنه وکړه ول ته خو کافره ښځه دا مسلمان دي څنګه خوښ شو چې ودی کوي دی مسلمان کړی وو هغې ورته ویل ول دا هم دی خاص مسلمان نه دی نو بری ورته ویل هغه تسبیح اړوي بیخ دي ووځه څنګه مسلمان نه دی تسبیح اړوي ګره ورځ خوله شوري ول هغه یې ما زیادت سوي دی تسبیح تسبیح پر عادت باندې تللی دا اسلامي چې دی ورسره لیکي ما یې عادت سوي دی چې دا اسلامي دی نور د دوی و دغه کفري ولاکه د روپۍ فرق شته په کفري دولتو کې الله نه وشو چې د مسلمانان به دغه لمنځونه نه کوي ولې دا کورنۍ بیا نشي خو په دې کې دا اعلان وشو چې سر به سر ګرد ځان اسلامي هم بولي نو د الله څخه به نجات غواړو الله دې نجات راکړي د خدای د آفاتو د بلیاتو څخه تداوي مې در وښول چې 11 واره قل ولا الحمدلله شریفه 15 واره قل ولا شریفه دا د هر مرض دوا دي خو په سر کې درود وایه په سر او په پای کې درود وایه نور تیمور وشیات شذو تیمور وشیات مازه دا خبره وروړي دا نسخه ورته بیان کی نور الحمدلله او قل ولا د ګردو ازداد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اذان وکړه